السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو خدای دې چې تاسو به ټوله ته روغ جوړ یئ. ملګرو په نننۍ ویډیو کې د واتساپ دوه خوندور سیټینګونه درته وښیم چې دوه سیټینګونه په اصل موږ کولی شو هر څوک موږ ته په واتساپ کې میسج وکړي، د هغه میسج به موږ وګورو او هغه مقابل نفر ته به پته هم ونه لګي چې زموږ میسج د نفر کتلی او که نه ده کتلی. او برسره پر دا سیټینګ هم شته په دې ویډیو کې چې څوک موږ ته میسج وکړي، مثلا موږ د واتساپ کې زیات میسجونه سوي وي او موږ ته اوس پته نه لګي چې موږ د چا میسج کتلی او که چا میسج نه ده کتلی. موږ کولی شو په یو وار سره وګورو چې کوم میسجونه موږ نه دي کتلي، هغه ټول لیست به موږ ته راشي چې دا میسجونه تا نه دي کتلي. او د هغې تر څنګ یو ډېر مهم سیټینګ دا ده چې موږ ته یو څوک میسج وکړي په واتساپ کې، د هغه میسج موږ وګورو او په مقابل نفر ته پته هم ونه لګي چې ده زموږ میسج کتلی او که نه ده کتلی. دا دواړه طریقې بغیر د کوم اپلیکیشن کې به داخل د واتساپ کې دا طریقه شته ده. نو که چیرې هم ویډیو کې څه معلومات درته میلاو شول او ویډیو مو خوښ شوه، ویډیو سره لایک او چینل هم سره سبسکرایب کړئ. راځئ چې په ویډیو باندې پیل وکړو. خانم ملګرو دې لپاره د واتساپ دوه سیټینګونه وګورو. لومړی سیټینګ به دا وګورو چې موږ ته واتساپ کې یو چا مثال په توګه میسج وکړي، موږ د هغه میسج وګورو او مقابل نفر ته پته هم ونه لګي چې ده زموږ میسج کتلی او که نه ده کتلی. نو اسانه ده، لومړی به واتساپ را خلاص کړو. کله مو چې واتساپ را خلاص کړو نو سرچ ته به راسي. سمه ده ملګرو، دغه سرچ آپشن چې ده ملګرو دا به هر واتساپ کې موجود ده. دغه سرچ آپشن به تاسو ووهئ. کله مو چې سرچ ووهه مثال په توګه دا تاسو زیات میسجونه راوړي. مثلا تاسو به یو نفر مثلا زه درته ګورم شمس په نوم ښه، دا د شمس په نوم یو ما سره ثبت دی. نو ملګرو شمس په نوم ما ته راواوښته، یو شمس مسعود ده، شمس فرینډ او شمس الله ده. په نظر د شمس میسجونو ته نه ګورم. او تاسو ملګرو دلته شمس نوم باندې کلیک نه کوئ ښه، ځکه کله ته موږ کلیک وکړو بیا هغه ته پته لګي چې تاسو د هغه میسجونه کتلي. دلته ورته وګورئ ملګرو شمس څومره میسجونه ما ته کړي دي، ورته وګورئ دلته ټول ما ته راځي. دا میسج ما ورته کړی او دا ما ته شمس کړی ده. چې هر څومره کته راځي ملګرو دا ټول میسجونه د هغه موږ ته راځي چې شمس موږ ته څه شی ویلی دي او ما څه شی ورته کړی. دلته تاسو ټول کتلی شئ، هم یې وایس میسج اورېدلی شئ ملګرو، هم دلته تاسو کولی شئ لیکنه یې وګورئ چې تاسو څه شی لیکلي دي. په همدې توګه تاسو کولی شئ وګورئ چې موږ چا موږ ته څوک میسج وکړي، هغه د ځینې کولی شي هغه میسج وګورو، هغه ته به پته هم ونه لګي چې ده زموږ میسج کتلی او که نه ده کتلی. دا هم لومړی سیټینګ شو. او دوهم سیټینګ ملګرو هغه هم د سرچ بټن کې د مثال په توګه موږ ته واتساپ کې ملګرو توګه زیات میسجونه پراته دي که نه، دا میسجونه د واتساپ کې اوس موږ ته پته نه لګي چې په دې کې موږ کوم میسج کتلی او کوم میسج مو نه ده کتلی. مثال په توګه اوس تاسو غواړئ چې معلوم کړئ چې موږ په واتساپ کې د چا میسج کتلی نه ده او چا مو کتلی. مثال په توګه غواړئ چې ما اوس د چا میسجونه په واتساپ کې نه دي کتلي او دا مو شکي، هغې لپاره به داسې راسئ واتساپ ته. سمه بخښنه واتساپ را خلاص کړئ او سرچ به ووهئ. کله مو سرچ ووهه ملګرو دلته موږ ته یو آپشن راکوي ان ریډ، صحیح ده ملګرو، دغه ان ریډ به ووهئ. نو کله مو چې ان ریډ ووهو نو دلته به تاسو ته هغه میسجونه ملګرو راوړئ کوم میسجونه چې تاسو نه دي کتلي. نو کته سره راسئ دا هغه میسجونه موږ ته راوړئ کوم میسجونه چې ملګرو موږ نه وي کتلي او موږ څخه پاتې وي. نو په دغه ځای کې تاسو کولی شئ وګورئ چې واتساپ کې ما ته چا میسج کړی او هغه ما نه دي کتلي. نو په دغه ځای کې مکمل لیست تاسو ته راوړي. کوچني معلوماتي ویډیو چې واتساپ دوه خوندور سیټینګونه مې ته وښودل، هیله چې دغو دوه سیټینګونو څخه مو یو شی زده کړی یا د واتساپ په کارولو کې یو څه اسانتیا درته رامنځته شوي وي. که چیرې هم ویډیو کې څه معلومات درته حاصل شوي نو ویډیو سره لایک کړئ او چینل هم سره سبسکرایب کړئ. نو تر بیا پورې چې داسې ښه خوندور معلوماتي ویډیو ټیکنیکل احمد یوټیوب چینل څخه کومه په لویه بخښونکي خدای مو سپارم. هر چیرې چې یاستئ ښاد او آباد اوسئ.